او دویم پس بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې اسلام راوړ. ولې نه ورته اسلام دا سن صفر دا حدیث شروع شول او اهل حدیث شروع شول، د حدیث منون کې شروع شول. ابو بکر رضی الله عنه دایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله کشر خمسوله تقریبا دا به عمر د ذکر لکه یو شان دي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړوکوالي نه ملګری ډیر خصیرت والو ډیر خو اخلاق والو او اسلام کې تردد ابو بکر رضی الله عنه دا کړه. ځکه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عرضت قولي على احد الا له قدوه. رسول الله فرمایي چې ما اسلام خلکو ته پیش کړی دا نو ارچا پکې لګ تردد کړی دا حق چې وی دا چې پیش شيګنه نو ډېر انسانان پکې لګ حج کې چاهټ تردد او دا شک وی لګ پکې ګور یا خو د بشر څخه خلک سوي. رسول الله فرمایي چې ارچا په اسلام کې حج کې چاهټ او شک او تردد کړی دا الا من ابي بکر. ابو بکر د الله سره نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیش کړه خبره نو هغه څو انت رسول الله حقا ته الله رښتینی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسلام قبول کړل او اسلام کې دیم اولینه داخل شول. صحابه کې دا ډیر مهم مقام دا ځکه ورونو ابو بکر له هغه شخصیت دا چې رسول الله فرمایي د جنت اته دروازې چا باندې چې دا منځونه ډیر غالب نفل ډیر کوي نو هغه ته د نفل دروازه ده یګینه باواز کی چا باندې نفلی روزي ډیر غالب روزي ډیر هغه ته به باب الریان دعوت کوي. څوک باندې چا باندې jihad غالب وي هغه ته به باب الجهاد نواز کوي. ابو بکر رضی الله تعالی یا رسول الله دا سه به وچوک چې د ټولو دروازونو ته توازن کوي چې راشه په ما باندې جنت ته نه وځم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او دا سه خلق شتا د جنت ته ټول دروازونو به تواز کوي وارجو ان تكون منهم. ما امید ابو بکر چې هغه نه بتوي چې د جنت ټول دروازې به توازن کوي چې ابو بکر په ما باندې راشه. ابو بکر دلته ډیر خاصه صفات والا انسان او حدیث کې دیو کرته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په اسلام کې 300 خو نه دي چې چا کې یو خو یم راغله الله به په جنت ته ورسي. ګور الله دومره مهربان 360 خو نه دي چې یو خو چا کې راغله الله به په جنت ته رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د همت والا انسان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر لوی ما کې هغه نه خوشتا په دې 360 خو کې جنتی خو ما کې شتا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قد جمع الله لك جمع اے ابو بکر 360 وړ الله پتا کې جمع کړي. دا سه لوی شخصیت زکه الله دې اول ورځ نه حق تراوست.